درته قسم وکړم چې بېګا په دې هایوې چوک کې زه ناست وم ما ته کسان راغلو چې داسې یو سړی ډېر دار په دار باندې سار دی خو د تاسو د علاقې که ته ورسره میلاو شي څه خبرې در سره کړي ما ورته ویل چې بلکل چې چېرته روان شو ورڅخه نو احکاس ته زه ورغلم ډېر بېسوره وم ما ورته ویل مشره ولې خفه یې ویلو چې زه بل بېګا شپې راوتلی یم خپل کور نه کله باندې یې راته ماټر راوت خول کور مې باد چې حجره م ولګېده و زه ورسره ووتم د کور دپاره یو سیسټم کوم یو ځای لټوم که چې ته په کرۍ کور میلاو شي و دویمه ورځ دی زه راغلی یم او تر کور نه میلاویږي و ښځې وړکي بېګا شپې پیدل وروتلي دي ور روان دي اوس غده دپاره کور نو ما ورته که ته کور میلاو نه شي ته به بیا څه کې ویل داسې چې ته روډ باندې وي شپه به کوو نو ښه دپاره والله څه مو هغه ملګري لګیا شو کله یوه ته سوال سري کې کله بل ته که ولې څه ټوله بیټه کې د ملګري والا ډاکې شوي څه ملګري خیبر نه راغلي څه ورغزو نه څه کورمې نه هغه عزت والا حال هغه عزت والا خویندې میندې د مو په روډ باندې شپې کې آیا موږ کوم خیرات خبره کوم ومني د ښه ښکلي بډي وه ښه پوزیشني سړی و ښه غیرتي عزتمند سړی و داسې نه مو ویلو چې ګاډ واډ سړی وی یا دوره غریب و چې ښځې کې تنبو چې پاتې کېده ویلو چې ښه بنګلې برابر خبره څه میل هم واخد دوه درې چاته خو نن زه دوره مجبور شوم چې زه اوس ښځې وړکې راولم زه یم چې چېرته ما ته داسې یوه کمره یو تنبو میلاو نه شي بیا د عام د غریبانو خلکو څه حالات وي نو ګلونو ځوانانو راشو چې دې دپاره څه کول پکار دي ولا څه کیم ته لاړم کورمې ته څه غازې بېعزتي وکړسې غازې د خویندو میندو والا ژوند وکړسې یو پلیټ دالو ته په انتظار باندې دوې درې ګنټې خلکو والا قسم دی تو ځوانانو هغه وکړسې و ماشومان وکړسې چې نی چپل وي نی کیډیې وي کوټ خو ډېره ورین خبره دی څه بوټان و کوټ ګرمه خول یې هغه خو به ته غونډ کیم کې د کورمې کیم کې د یوه ماشوم په سر باندې ته هغه ګرمه خول یې هغه کوټ و هغه کیډي و هغه چپل څنګه د مو والا ماشومان دي چې چې هغه فیسیلیټي څه خپلو ماشومانو ته سبي د مو ماشومان سکول ته ځي ښه ورته ګرمه خول یې په سر کوم ښه کوټ ورته واچوم ښه بوټان ورته واچوم غنه باید سکول ته ورڅخه کوم آیا د کورمې کې چې کوم ماشومان دي د سنټر کورمې په کیم چې دا مسلمان نه دي دغه د مو بچي نه دي دا د دې د خاورې د دې د ریاست بچي نه دي چې دا ریاست یې څه په مثال د مور او پلار دی د مور او پلار دی هغه بچي خوار او زار ولې دي بیا زه دې تاسو خپلو ځوانانو نه دا تپوس کوم چې هغه کورمې والا و هغه خیبر والا یا څه کوم اوس اورګزونه پر وطنو شوي دي یا وزیرستان والا دغه بچي پخونه سار دي په سړک کې د مو خویندې میندې سبی قسم یې راته وکړ ویلو چې موږ ته چای راوړي خو موږ ته دا پته نه لګي چې دا چیرې وو که اوبه دي و دا خړې دي وو که دا شنې دي خو ویلو چې بیا هم دوره وي ګرمې خو وي که نه چې سبي د مو خویندې میندې مو ماشومان ورته قسم دی په انتظار وي چې هغه چیک کپ په یو کله راته میلاویږي بیا د ورځې ټیکالی ټیم شي په 2 بجې باندې دوره ټیکاله راته راکړي و یوه پلیټ کې دوره دال وي چې صرف د پلیټ والا بیخ ورکې پټ وي ګلونو ځوانانو او بیا کله کله چاول وي چاول دوره وي څه پوه پرېږده چې زه یم چې مایله ورکې د بیخ والا پلیټ پټ وي آیا دغه زلالت موږ کوم ټمپریچرون دي دپاره څه کول پکار دي خو موږ خویندې میندې ریږه ولې چې فلسطین دپاره په یونیورسټیانو کې مو چاندې ټولې کړي دي کشمیر دپاره مو په یونیورسټیانو کې چاندې ټولې کړي دي په هایوې چوک کې ټولې کړي دي په بازار کې ټولې کړي دي ولې چې هغه مسلمان و انسانان و که نه او که نن د خیبر و د کورمې د اورګزو د وزیرستان متصیرین د لوږو نه مړېږي دپاره د چاندا ولې نه ټولېږي جیب یا کیڼ نه ټیلیفون کېږي د خو مو ویرې نه نشون ټولوی که نه فلسطین نه خو مو چې اسرائیل نه رسي که نه چې اسرائیل بیا دا زما ګریوان کې ونسي دا خو جیب یا نسګیر کیڼ نه دا خو مسلماني نه شوه چې ته زلزله وشي غده بره داسې کاله په کرسار وي ورونه ډابې چې زلزله شوي یې ولې چې زلزله خدای پاک کړي یې خدای پاک خو تا ډایرکټ ګریوان کې نه نسي که نه خو نن اپریشن چلوري نن د ما خویندې میندې دار په دار دي د ما د خویندو میندو بېعزتي کېږي د لوږو نه ماشومان زنانه مشران مړېږي و دې دپاره چوک ویرې نه چاندا نشي کوی زړه د هر سړي سیسي هر سړی چې زه ورباندې خفه یم خو چې چاندا کې بیا درسه ټیلیفون کېږي کیڼ نه چې ته د چاندا ته خو خلکو په راوالېږې آیا موږ د دې ملک د دې د پاکستان یا د دې ریاست بچي نه یو موږ ته یې د شنختي کارډ نه راکړی که نه وي موږ ته صفا جواب راکړي ګلونو ځوانانو د کومې خبرې درته کم قسم په خدای دا مې هر څه لیدلي دي خیبر ته لاړم تپوس مې وکړ 3 ورځې 4 ورځې لینډ کې ګوډې ودار وو د مو بیمارانې خویندې میندې سپینګیري مشران واړه ماشومان څه والا څه په خپل چپل نه وو خول یې نه وې واسکټ یې نه وې بوټان یې نه وو سودر یې نه وې ژړېدو صرف دوی ته انتظار وو هغه مو سره داود افریدي و فاروق بی و دغه ورته چول یوړو قسم په خدای څه هغو چولو ته څه کوم خوشحال وو
خو ورته کوم لین کې ودرېدو کوم انتظار یې ورته وکړ ورڅه قسم دی مجبوره تاسو اوس هم د خیرات خبرې کو تاسو د ننګ خبرې کو چې د مو ځوانان د مو خویندې میندې یو پرسل د نن په انتظار دي هغه خویندې میندې چې خو به خپل زکاتونه او په روژې میاشتې چې خپل خیراتونه تقسیمولو هغه د مو مشران چې خو غاټې غاټې بنګلې وو غاټ غاټ کاروبار وو خیبر وزیرستان کورمې اورکزو کې و به خلکو ته د هر کال په لکونو روپیې باندې هغه ورکول زکات ورکول نن مو ولا هغه خویندې میندې هغه سپینګیري مشران هغه ځوانان د نورو خلکو خیراتونو ته په انتظار دي لمنې نستې وي چې ما ته لږ وریجې راکړه ما ته لږ چاول راکړه ما ته تر دې حده پورې قسم په خدای چې اوبو بوتل ته دوره خوشحالېږي چې داسې زه ورته ګډ ته دوره نه خوشحالېږم اوبو بوتل نه میلوېږي دې حالات ګیري د هر څه ما په دې خپلو سترګو لیدلي دي غا نور پرېږده چې دې ځای کې د ما سره نوې ناستې وو په دې ځای باندې قسم په خدای چې ماټر راولي هغه ماشومان نه زړېږي ما په بیګا سنټر کورمې کې تقریر کول تقریر 15 منټو تقریر کې مو باندې 15 توپ والا درازا کومه ولا راغله خو داسې درازوی وه بس الله په کم پرده وساتله لیکن هر دراز سره به ته لړه کېږي ولې چې دې کې توپ پرې و دا ځای د متاثرینو ورکه هم دی غزه نه خو راوخلوسی شو هغه خو جې بس هر سړی په ډلري جنګ باندې پوهېږي چې څه اوسه لري خو دې ځای کې خو راته فیسیلیټي راکړه ټیکاله خو راکړه انسانان خو یم ځناورانو ته هم په غیر ملکونو چې ټیکاله میلوېږي تاسو لاړ شو خپله لږ معلومات وکړو جی که څنګه تاسو د فلسطین و د کشمیر خبره کوله یا د نورو مظلومانو خبره کوله دا مظلومان خو وکړو که نه زه خو اول دا ډېر افسوس سره یم چې په کوم ملک چې اپات راشي سیلاب راشي یا په کومې علاقې کې دا شاند څه عذاب راشي یا سیلاب راشي یا دا شاند بمبري وشي یا زلزله وشي مو دغه قبایل و خاص کر د کوارټ دا ډیویژن خلکو بل هیڅ کار نه وي ټوله ورځ لمن نستي وي چاندي ور برټیلوم ولې د پېښور خلک یا د سوات یا د نورې علاقې سره خلک دي